السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. نوې ویډیو چې کومه ده یقینا تاسو ته چې څنګه پته ده 2020 کال چې کوم دی بیا به ختمېدو دی. 3 ورځې پکې بقیه دي، بیا به چې تقریبا 2021 شروع کېږي. نو د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره مونږ تاسو ټولو له پکار دی چې یاره یو دوا کوو، یو مونځ نفلونه وغیره چې لکه الله پاک د 2020 په رنګه دا 2021 کال تېر نه کړي، ځکه چې په دې 2020 کې ډېرې بیماریانې، ډېر پریشانیانې، مختلف قسمه مزدوران پکې خفه، کاروبارواله پکې خفه، نور مسافر پکې خفه. دا کال داسې د خفګان کال لاړو. نو انشاءالله موږ تاسو له پکار دی چې یاره دواګانې کوو په دې اخرنو ورځو کې چې کوم چا د چا سره زیاتۍ کړې د هغه نه بخښنه وغواړي، او د چا څه خوړلي مطلب څه قرض وغیره څه هغه ادا کړي. داسې چې کمی مطلب ځان ته یو بخشش غوندې شانتې وکړي، د خپل ورور نه معافیانې وغواړي د یو بل نه، د چا ورانې هغه روغې وکړي. نور داسې څه قسمه دغه د چا پړه څه بوج څه وغیره چې هغه یاره د دې 2021 کال نه 2021 ته راتلو نه مخکې یو بل سره شیر کړي مطلب. نو انشاءالله زما امید دی چې یاره دا روان کال به انشاءالله د خوشحالۍ د امن وي، او موږ تاسو ټولو له پکار دی چې یاره یو دوا به کوو چې یاره د 2021 کال ډېر د خوشحالۍ او د امن سره تېر شي. نو تاسو ټول په کمنټس کې مو وایئ چې یاره آمین، ځکه چې دا 2020 کال په رنګه دی الله پاک دا 2021 نه کړي.